د کاکړ صاحب د اتم تلین په ویاړ درنو او معززو تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی ویم. قاري صاحب ساحل فاتح ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې د دریځ تر شا تشریف راوړي او خاتمانه ولولي. محترم قاري صاحب فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود شریف وای په شوق سره درین لیکره ته ټول درود شریف وای او دغه ثوابونه چې دی بیا دغه دکتور صاحب محترم ته مرحوم ته وبخي چې الله جل جلاله دته مغفرت وکړي او رب العالمین دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي او رب العالمین دی غرق رحمت کړي. ټول درود شریف وای په شوق سره او بیا ثوابونه دکتور صاحب ته وبخي. له قدرمن قاري صاحب ساحل فاتح څخه ډېره زیاته مننه. د کاکړ بنسټ د مؤسس غړی قدرمن دکتور صاحب زرین انځور ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې د دریځ تر شا تشریف راوړي، خپله هراړخیزه او ګټوره ویناوې له تاسو درنو ګزارو سره شریکې کړي. انځور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی خو اجازه راکړئ چې د هر څه نه مخکې زه هم د کاکړ تاریخ بنسټ او هم د ارواښاد استاد پوهاند ډاکټر کاکړ د کورنۍ خصوصا د هغوی د مېرمنې له خوا نه او د هغوی د زوی ښاغلي کاون کاکړ له خوا نه تاسو ته احترام او درناوی وړاندې کړم. هغوی چې کوم په ما باندې د امانت په توګه کوم د احترام او درناوي او د سلام مراتب ایښي چې تاسو ته یې ورسوم او د تاسو نه د هغوی په نمایندګۍ هم مننه وکړم. په تېره بیا استاد مېرمنې مېرمن کاکړ د تعالی دې ژوندی دی، هغوی ډېره علاقه لرله چې خپله هم په دغه تدلین د استاد د یاد په مراسمو کې ګډون وکړي، خو ډېره لرې وه. نو د همدې خاطر یې ما ته وویله چې زموږ د ټولو په استازیتوب به تاسو د استاد دغلته ګډون کوئ او د استاد یاد به تازه ساتو. درنو دوستانو، پوهاند صاحب حسن کاکړ د افغانستان د لوی لیکوال، مؤرخ او یو مبارز استاد څانګې نه له فراغت وروسته پیل کړ. په د هغه وخت په پښتو ټولنه کې بیا یې مسلکي غړی شو، بیا د لوړو زده کړو دپاره لاړ، بهر ته لاړ. بیا چې بېرته را وګرځېده، کابل پوهنتون کې د تاریخ استاد او یو ډېر منلی استاد د تاریخ د په بریتانیا او امریکا کې لوړې زده کړې بیا ترسره کړې، د ماسټرۍ تر سطحې پورې او بیا وروسته د امفل او دکتورا تر سطحه پورې په دغه دواړو هېوادونو کې ریسرچونه وکړل، څېړنې وکړلې او د تاریخ دکتورا یې ترلاسه کړله. بېرته چې بیا د کابل ته افغانستان ته را وګرځېد، د کابل پوهنتون کې د تاریخ او په تېره بیا د معاصر تاریخ استادو او په ډېره مهربانۍ او په اکاډمیکو اخلاقو سره یې د
د خپلو شاګردانو په روزنه کې د شاګردانو په پالنه کې او د وطن د تاریخ د زده کړې په برخه کې خپلو شاګردانو ته تل په مهربانۍ د یو نومیالي استاد په توګه ځان راڅرګند کړی دی. دوستانو، پوهاند صاحب کاکړ د دې په څنګ کې چې یو اکاډمیک شخصیت و، لیکوال و، یو مبارز شخصیت د روسا په افغانستان د روسانو د یرغل نه وروسته د پوهنتون د استادانو یوه مبارزه کړې او حلقه جوړه کړله چې د دغه یرغل په وړاندې څه رقم ودرېږي او د ډېر لوی یو علمي او قلمي جهاد په دې برخه کې وکړ او له همدې کبله د هغه وخت نظام زندان ته واچو، بندي کړ، بندي و، ډېر کلونه په پلچرخي کې زنداني و او د زندان د ده دا بندي کېدل هم خبره وه. د دنیا د افغانستان خلک پرې ډېر خواشیني وو، د دنیا د بشر دوسته حلقې، نړیوالې حلقې هم د ډېرې خواشیني وو. پرله پسې به یې د هغه وخت د نظام نه رسمي غوښتنې کولې چې داسې یو لوی عالم ولې تاسو زندان کې اچولی دی. د زندان نه وروسته پوهاند صاحب حسن کاکړ مهاجر شو او لاړ خوا ته لاړ، پېښور ته لاړ، ډېر کلونه یې په پېښور کې تېر کړل. هلته د مهاجرو استادانو یو اتحادیې د پوهنتونونو دوی مشترکه سره جوړه کړله. د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه کې د فعالو او ګڼ شمېر اثار یې مخصوصا د روسانو د یرغل په وړاندې ولیکل. ډېره دی نه یوازې په پښتو او په فارسي ولیکل، په انګریزي هم ولیکل چې نړیوال هم د دغه وحشت و بربریت نه خبر کړي او د ډېر اثار په پېښور کې په هغو کلونو کې چاپ شو. بیا دی مجبور شو د وروستیو کلونو کې له کورنۍ سره امریکا ته کډوال شو او په هغه کلونو کې چې دی امریکا کې هم و، د افغانستان دپاره یې خپله مبارزه جاري وساتله، نه یوازې په لیکنو کې بلکې په غونډو کې په بېلابېلو نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان دفاع کوله او د افغانستان د ازادۍ په لاره کې نه یوازې په امریکا کې بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په دې کنفرانسونو او غونډو کې ګډون کړی دی. اروپا ته راغلی دی وخت په وخت. زموږ په غونډو کې چې موږ په جرمني کې جوړولو استاد په هماغو کلونو کې چې سره د دې چې د عمر تقاضا یې نو سپین ږیري هم نو مګر تل یې په اخلاص او صداقت ګډون کړی دی، لیکنې کړي دي، ګڼ شمېر اثار یې لیکلي دي د افغانستان په اړه. استاد د افغانستان د معاصر تاریخ یو ډېره لویه او وتلې څېره ده او د افغانستان د معاصر تاریخ د څېړنو په برخه کې موږ د پوهاند ډاکټر حسن کاکړ جوړه نه لرو. دا خبره زه زر د باندې ځکه کوم چې موږ د افغانستان ډېر علما مؤرخین لرو چې کارونه یې د قدر وړ دي، هېڅ شک نشته دی. د پوهاند صاحب حسن کاکړ نه مخکې هم دوی کار کړی دی، لیکنې کړي دي. هغې ته موږ یو ډول د ډېر احترام نه د تاریخي څېړنو لپاره خو پوهاند ډاکټر حسن کاکړ هغه سړی دی چې تخصص یې په تاریخ کې و او د تاریخي څېړنو ځانګړې پوهه یې لرله او د نویو اکاډمیکو اصولو په رڼا کې بیا محرک و. د تاریخ لیکنې د نویو ارزښتونو په رڼا کې دی داسې یو محرک و چې مسکا ښکلی نه وي، ژوند دې نیمګړی دی چې چا پورې تړلی نه وي. ژوند داسې خوب دی لکه فلم د سلګونو کیسو، ژوند داسې خوب دی لکه فلم د سلګونو کیسو، ژوند داسې خوب دی لکه هېڅ چې دې لیدلی نه وي. له قدرمن انځور صاحب څخه ډېره زیاته مننه. اوس
قدرمن رئیس صاحب فیضان الله پټان ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې د دریځ تر شا تشریف راوړي، خپله هر اړخیزه وینا له درنو ګزارو سره شریکه کړي. پټان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د بنسټ د رهبرۍ غړی ښاغلی ډاکټر صاحب انځور، ښاغلي میلمانه، د بنسټ نور غړي او ټول حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ښه راغلی. نن یو ځل بیا لغمان د هغه چا د ستاینې په غونډه کې افتخار لري چې هغه د افغانستان ویاړ د نورې دنیا لپاره سره له دې چې تګ تلیک دا د ښادۍ ورځې نه وي، دا ورځ زموږ د غمونو ورځ وي. دا ورځ چې اته کاله وړاندې کله په لغمان باندې راغله، دنیا لغمان سره په غم کې شریکه وه، افغانستان د لغمان سره په غم کې شریکانو، خو لغمان دا غم د الهي تقدیر له امله په ځان باندې ومنه. هغه لویه هستي چې افغانستان دنیا ته پیژنده او یو لوی تاریخي فکر روزمره ذهنیتونه ته وړاندې کوو، هغه فکر موږ دلته د خدای په امر تر خاورو لاندې کړ. ولې برعکس ځینې فکرونه دي چې هغه یوازې جسدونه تر خاورو لاندې کېږي، فکرونه تل ژوندي پاتې کېږي. پوهان صاحب له همدغې جملې نه یو شخص و چې هغه یوازې د الهي تقدیر له امله یې جسد تر خاورو لاندې شه، خو فکر یې تر څو چې دنیا ودانه وي فکر به په دې دنیا کې چلیږي، فکر به په دې دنیا کې تطبیقېږي. مونږ که غواړو که نه غواړو د افغانستان هر مازل چې په افغانستان کې راځي او تیریږي هغه په تاریخي لحاظ باندې د پوهان کاکړ صاحب له نقصو نه، له پاڼو نه، له مقالو نه او له کتابونو استفاده کوي. په افسانې مې مسخره کوله، خلکو مزل کولو، ما به تماشه کوله. د لغمان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست په اساسولۍ قدرمن عتیق الله قریشي ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې د دریځ تر شا تشریف راوړي، خپله باارزښته او ګټوره وینا له درنو غوږانو سره شریکه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الناس ما ينفع الناس. د هر څه نه وړاندې د پوهان محمد حسن کاکړ کورنۍ، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی رئیس صاحب ښاغلی انځور صاحب، درنو مشرانو، ځوانانو، فرهنګیانو او په کل کې ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هر څه نه وړاندې باید ووایم چې لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی مولوي صاحب عبدالنور رسولي خپله غوښتل چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي، خو د ځینو پختاوو له امله هغه ونه شو کولی چې دلته راغلی وی، خو موږ ته هدایت وکړ موږ د اطلاعات او کلتور ریاست په نمایندګۍ 3 تنه مامورین راغلي یو، ستاسو سره په دغه مجلس کې ګډون کړی دی. دلته مخکې مشرانو د کاکړ صاحب په ژوند باندې د هغه په مبارزو، د هغه په لیکوالي مفصلې خبرې وکړلې. دا د خپل
ځان ته اجازه هم نه ورکوم البته چې زه ستاسو کې تر ټولو نه کوچنی یم نن دلته سټیج په مخ کې ولاړ یم په یو څه چې باید دلته یادونه وشي هغه پکار ده چې موږ یې وړاندې کړو. اطلاعات کلتور ریاست له دې وړاندې هم د فرهنګیانو لیکوالانو د دوی لپاره ستاینغونډې جوړې کړې دي، د دې د یاد د تلپاتې کېدو په موخه باندې غونډې ترسره کړې دي. بیا هم هوډ لرو او دې ته وعده یو ژمنه درکوو چې د دې وروسته به هم ژورنالستانو، فرهنګیانو، لیکوالانو او هغه څوک چې د دې هېواد لپاره خدمت کوي او کاري اړخ یې موږ پورې مربوط دي، حتمي ده چې د دوی سره به همکاري هم کېږي، د دوی په ویاړ به غونډې جوړېږي او د دوی سره په ټولو برخو کې مرسته کېږي. زه دلته یوه یادونه کوم چې زه خپل هم د عمرزیو یم او مخکې رئیس صاحب پټان یادونه وکړله چې کاکړ صاحب به د عمرزیو څخه کرګړیو ته د زده کړو دپاره راته. ګوره د عمرزیو منطقه چې کله یادونه کېږي کوم کله چې د ده د ډیبه ورته وایي پلوټه ورته هم یادونه کېږي هغه د تر ترګړیو پورې دا ډېره زیاته فاصله تقریبا 7 کیلومتره فاصله ده او په دې منځ کې ډېر زیات کلي پراته دي، ډېر زیات نفوس پروت ده او کاکړ صاحب په داسې وخت کې د هغه ځای نه راته دلته زده کړې کولې چې دا یو یتیم و، د لاسنیوي څوک نه و، خو ده سره په هماغه ماشوموالو کې دغه هوډ و، دا مبارزه پکې وه چې دی دې ته هڅوو چې هغه څخه راشي او دلته زده کړې وکړي. یعنې د کاکړ صاحب ژوند مبارزه هسې د هر څه زموږ دپاره د راتلونکو نسلونو دپاره یوه الګو ده. موږ هر یو ځوان راتلونکو نسلونو ته باید دا مشوره ورکړو، لارښوونې ورته وکړو چې کاکړ صاحب د ځان دپاره یو الګو وټاکئ او خپل راتلونکی نسل د هغه په لاره باندې روان کړئ. زه فقط یوازې د کاکړ صاحب په اړه باندې په وروستیو کې دلته یو څو کرښې مې لیکلي یم دا وایم او نور خپله وینا پای ته رسوم. پوهان کاکړ نه یوازې یو تاریخي لیکوال بلکې د افغاني ملي فکر یو استازی هم ګڼل کېږي. د هغه لیکنې د افغانستان د تاریخ او سیاست زده کوونکو لپاره د باور وړ سرچینه ده او تر ننه هم د افغانانو ترمنځ په درناوي یادېږي او دا یادونه به تلپاتې دي. قل جاءه الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. زما د کلمې محترم مشران او کشران وروڼو د ټولو نه مخکې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تلپاتې ښکلې پټ ډالې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مشرانو څنګه چې مخکې مشرانو ټولو یادورونکو د پوهان صاحب په ارتباط معلومات ورکړل چې مرستې کړي او کوي او اثار هم ته اوس پروت ده، خپله هم یو کومک یو مرسته ده موږ د نوي ځوان نسل ته چې دې کتابونه مطالعه کړي. دا یو ډېر غټ مرسته ده، کومک دی چې دې څه زده کړي او نور ته ښکاره کړي او ویې رسوي. مشرانو ډېر وخت نه نیسم، د پوهان څخه پاک لا خو معلومات ټول مشرانو ورکړه. د دې د مرستې په خوا کې بیبي مریم کاکړ چې پوهان صاحب مېرمنه ده او زوی کاون کاکړ او داسې نور دې کورنۍ غړي بل هم یو لاس ورکړی مرسته کړې دی. ډي وي خیره ګروپ یو بنسټ هم جوړ کړی دی او د دې کوونکی کومک کوونکی د کاکړ صاحب پوهان مېرمنه او کورنۍ او نور دوستان زموږ چې د وطن نه بهر دي دې مرستې کړي. او ظاهرو کې چې داسې شپه نشته چې ما ته د ده مېرمنه زنګ ونه وهي چې دا هوا کله ښه شي هغه چې عمر زیات د اکثر دوستان لیدلی دی چې تکلیف لري چې زه څنګه راشم بیا دې کلي ته او د خپلو خدمتونو ته ادامه ورکړم.
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين دكتور صاحب محترم صاحب رب العالمين کے خاطر رحمت رب العالمین اور اللہ تعالی نے درجات بلند کی اور چکم ملکی کو میں جنت مثلا رب العالمین خیر اللہ تعالی کی سره خو کی او بس الله تعالی ټول مسلمانان مردانو په سره دایو سره او بس ټول ورته دعا وکړي د زمين اجازه ورته دعا وکړي ځکه چې دا و دیوسه دی قبر کې دی نو الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي امين صلی الله علیه وسلم تعالی محمد